شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو دغه هلک دی مور او پلار باندې ډزې وکړې، پلار یې په هغه ټک مړو، مور یې هسپتال کې پرته ده، ژوندی ده. څوک وایي چې پلار ورته آواز وکړه چې مانځله لاړ شه، څوک میډیا والا وایي چې مور ورته وایي چې پبجي مه کوه، څوک څه وایي او څوک څه وایي. خبره اصل حقیقت دا نه دی. دا هغه مشران یو خبره کوي یا کې د مور د غېږې نه غټه مدرسه بله نشته. دې کې چې ماشوم له ته کوم سبق ورکولی شي هغه به زده کوي. والله دا خو د دنیا ډېر بدبخت او بدترین انسان دی. په مور او پلار د خدای بنده، په مور او پلار خو د خولې خبره م ورته نشي کولی، د خولې نه چې اصل سړی وي، ټیک سړی وي، نیکعمله اولاد وي، هغه به د مور او پلار ته به د ژبې نه خبره م رونه کاږي. خو خبره مې دا کوله چې کله مونږ خپلو بچو له داسې تربیت ورکو چې لکه اکثر ډېر داسې وي که نه چې پلار یو بچي ته غوسه هم کوي، پکارېږي، ادب هم ښیي، د هغې مخې ته مور ودرېږي. مور خو مور وي، مور ورته وایي مه کوه خیر دی هلک دی او مه کوه خیر دی هلک دی او مه کوه خیر دی هلک دی. د هغې سیله بیا دا وي هر کله چې بچې سادې په ادب یې وساتې، کنټرول یې وساتې، هغه ته یوازې سکول او مدرسه نه ده، دې کور کې به هم دوی له تعلیم ورکوي، کور کې به هم ورته داسې وی د ښه او د بد تمیز دا به ورته ښیې، نو دا به ټیک کېږي. نو یې کله چې دا پلار ویشته، مور یې ویشته، مور یې چې په هسپتال کې پرته وه، وی بیا هم ویلې چې د دې زوی ګناه مې نه وه او مونږ ته په ناخطا کې لګېدلو. مور خو مور د مور داسې زړه دی چې زه به تاسو ته زما خو لکې الفاظ هم نشته چې زه د مور هغه صفت بیان کړم، خو تاسو په خپل هم پوهیږئ چې مور څه که نه. نو خبره دا ده چې بچو له صحیح تربیت ورکړئ، ټیک یې وساتئ، په ادب یې وساتئ. نن به دا ورځ چا هم نه لیدله. بله داسې خبره ده چې دغه زنانه تر اوسه پورې ډېر خلک وایي وفات شوه، وي مور یې وفات شوه. نه، د دوی بیګا ما یو کس راته وایس کړو په وټساپ باندې، د دوی دومره غټه غریبي ده چې والله د دوایۍ پیسې هم ورسره نشته. که څوک نیکي کول غواړي نو د ده د مور په هسپتال کې ده چې سم د وسه کېږي ورشي هسپتال ته او د هغې د علاج دپاره پیسې برابر کړي. الوی الله م سپارم.